د کهانۍ په شروعات کې منګه د سعودي عرب ایرپورټ وینو. دلته د نجیب او د حکیم په نوم یو دوه ورونه راغلي. دی د پیسو د ګټلې دپاره د کمپنۍ په ویزه راغلي، خو د دیو مالک د دیو مخې ته نه راوتی. د ډیر وخته پورې دی انتظار وکي. په انتظار کې په دی باندې ماښام شي، په دې کې یو سعودی راشي او د دواړو نه پاسپورټونه والي. دی د خپل ځان سره بوزي. نجیب د دې سعودي نه د څکلې دپاره اوبه وغواړي، خو دا سعودی ورله اوبه ورنکي او په ګاډي کې ورته د کېناستو د پاره ووایي. د ډیر سفر نه پس دیو یو شړې ته ورسي. دغلته په رسېدو کې دی باندې ډیره ناوخته شي. نجیب او حکیم چې دا شړې ویني نو ډیر زیات پریشانه شي، ولې چې دیو په کمپنۍ کې د کار د پاره راغلي. حکیم د پوی کولو کوشش کوي، ولې چې دې ته انګلیش او هندي یادی، خو نجیب صرف ملیالي زبان ویلی شي. خو دا کس حکیم په یو بل شیخ باندې خرڅ کی او نجیب د ځان سره بوزي. نجیب دلته د پاتې کېدو ډیر کوشش وکي، خو دا شیخ ډیر زیات ووایي او په زبردستۍ په ګاډي کې کېني او د ځان سره روان کی. په لاره کې ګاډی ودرئ او د ګاډي نه د کوزېدو ورته ووایي. دلته نجیب د یو بل عربي خواته پریږدي او په خپله د دې ځینه روان شي. اوس دا بل عربی نجیب ته د وده کېدو دپاره ووایي، خو نجیب څه پوهه نه شي. په نوي ملک کې دې ته عجیبه محسوسیږي. په دې کې د دې نظر په یو بوډا سړي ولګي. دا بوډا سړی په هندۍ کې خبرې کوي، خو نجیب ته هندي هم نه ورځي. نجیب ورته په اشاره کې ووایي چې زه اوبه څکل غواړم. نو دا بوډا سړی ورته وایي چې دغه د اوبو ټینکی د اوبه تې وڅکه. په اصل کې نجیب ډیر زیات تږی شوی. په شړه کې ډیرې تیزې هواګانې چلیږي. د دې وجې نه دا خیمې ته وننوځي او وده شي، خو لږ ټیم پس عربی راشي او دې له لته ورکړي او راپایسئ او ورته وایي چې ستا دومره همت چې ته په خیمه کې دننه وده شوې او د خیمې نه بار ته راوباسي. نجیب د خیمې نه بار وده شي. دا چې کله سار راپاسي نو دا ویني چې بوډا سړی د بیزو نه دود راکاږي. دا نجیب ته غږ وکړي او دود ورله ورکړي او ورته وایي چې دا دود مالک لورکا. خو نجیب د دې په خبره پوهه نشي او دود په خپله وسکي. دا چې ویني نو بوډا سړی ته جل دود والي او په اشاره کې پوهه کی چې دا ستا دپاره نه دي بلکې دا عربي لورکا. نجیب خیمې ته ورشي او عربي له دود ورکي. نو عربی ورته په اشاره کې وایي چې بار ته لاړ شه او د بیزو نه دود راښکل زده که. نجیب د دې په خپو کې راولویږي او ورته وایي چې زه دلته د دې دپاره نیم راغلی بلکې زه د یو کمپنۍ دپاره راغلی یم. خو د عربی په هیڅ هم پوهه نشي او نجیب د خیمې نه بار ته گزار کی. په دې ټیم کې هغه عربی راشي کوم چې نجیب دلته پریښی دی. دا د نجیب نه د کمپنۍ نمبر او خپل کاغذات وغواړي. نجیب ورله خپل کاغذات ورکي. د عربی کاغذات او دغه نمبر وشلی. په دې باندې نجیب ډیر زیات خفه شي او جاړي. په دې کې ورته عربی غږ وکي او د روټۍ دپاره راوغواړي. عربی ورله پیړه روټۍ ورکي. دا نیمه پخه او نیمه اومۍ. نجیب ډیر زیات وږی شوی. د دې وجې نه دغه روټۍ خوري، خو د اومې روټۍ په وجه باندې د دې د حلق نه کوزیږي. نو عربی ورله اوبه ورکي او ورته وایي چې روټۍ په دې کې پستوه نو خورې. په سار له باندې نجیب د باتروم دپاره ځي. نو دلته دغه عربی راشي او د دې نه اوبه واخلي او ورته وایي چې دلته اوبه ډیرې زیاتې ګرانې دي. په دې کې د اوبو والا راشي او د اوبو ټینکی ډکوي. نجیب د دې خوا له ورشي او د دې نه مدد غواړي. هغه د دې ځینه د بهر ته د تلو دپاره د لارې تپوس وکي. په دې وخت کې د عربی دا ویني نو دا نجیب ته ډیر زیات غوسه شي او خپل ټوپک راواخلي او د وجلې دمکي وله ورکي. دا ډیر زیات ووایي او په دې ځي پریږدي. د شپې نه نجیب د دغه بوډا سړي خوا له ورشي او ورته وایي چې ستا دلته څومره ټیم وشو. بوډا سړی ورته وایي چې یو ځل څوک دلته راشي نو هغه واپس نشي تلی. په سار له باندې دغه عربی نجیب ته وایي چې د بیزو نه دود راکاږه، خو نجیب ته هغه زوړ سړی نه ښکاري. د دې وجې نه داسې عجیبه محسوسوي. خو دا د دغه عربي خبره ومني او د یوې بیزې نه دود راکاږي. د دود راښکلو د دې بالکل اکسپیرینس نه وي. د دې وجې نه وله بیزه لته ورکي، خو په مزه باندې دود راښکل زده کی. یوه ورځ د کار په وخت کې د نجیب نظر په شیشه باندې ولګي. دا چې په شیشه کې خپل ځان ویني نو ډیر مایوسه شي. دا ډیر زیات بدل شوی. دا سوچ کوي چې د دې ځینه به دا کله هم ونه وځي. د دې وجې نه دا منډه کی او د غر نه د دانګلې فیصله وکي. دا چې غر ته ورسي او لاندې وګوري نو ډیرې مرغۍ په یو مړي راټولې شوي. نجیب لاندې راکوشي او دا لاش وګوري چې دا د چا دی. دا چې څنګه ویني نو د خپو نه ځمکه وتښتي، ولې چې دا د بل چا نه بلکې د هغه بوډا لاشي کوم چې د دې سره کار کوو. د مرګ نه پسې شړو کې گزارلی دی چې مرغانې وخوري. نجیب ته احساس وشي کو چرته دا دلته پاتې شو نو د دې به هم دغسې حال وي. دا واپس راشي او په سار له د دې ځینه د تښتېدو دپاره وځي. خو په دغه ټیم کې دغه عربی دا ویني. دا په اوښ باندې کیني او په دې پسې شاته ور روان شي. په دې باندې ډزې شروع کړي. د
ډزو نه نجیب ویریږي نو راولویږي. د عربی ډیر زیات ووایي او د دې وخت په هم ماته کی چې دا د آینده دپاره د دې ځینه ونه تښتي. دې نجیب پوره ورځ تړلی. د دې نه پس شپه شي او نجیب ډیر په مشکله باندې خپل لاس کولاو کی او اوبه وڅکي. په دې کې ډیر ټیم تیر شي. یوه ورځ دا په شړو کې ګډې سره نو په دې کې اچانک باران شروع شي. دا ټولې ګډې یو غار ته ونه باسي. لږ وخت پس دا یو आवाज واوري. دا د غار نه بار ته راوځي او د دې आवाज طرف ته ځي. نو دا ویني چې لږ لرې یو سړی ښکاري. دا چې څنګه نږدې ورشي نو دا بل څوک نه وي بلکې د نجیب ورور حکیم وي. دی دواړه یو بل له غاړه ورکي او ډیر زیات وجاړي. د دی په خپلو سترګو باندې یقین نه وي چې د څو کالو نه دیو د غلامۍ ژوند تیری. حکیم ورته وایي چې زما نه ډیر زیات کار غواړي او زما څه ظلم هم کوي. په دې کې لرې یو ګاډی ودرېږي. نو حکیم ورته وایي چې زما مالک رالی او د دې ځینه لاړ شي. په سبا له چې نجیب کله اوښان بوځي نو دلته حکیم راشي او دې ته یو خط پرېږدي. نجیب دا خط ولولي. په دې کې حکیم لیکلي زه چې په کوم ځای کې کار کومه هلته ابراهیم نومي یو کس دی. هغه ته د دې ځای ټولې لارې معلومې دي. هغه زموږ د مدد دپاره تیار دی. د هغه په مدد باندې د دې ځای نه تښتېدی شو. لږې ورځې پس نجیب او حکیم او ابراهیم درې واړه میلاو شي. ابراهیم ورته وایي چې لږې ورځې پس د غټ عربي د لور واده دی نو ټول خلک به هلته ځي. په دغه ورځ به موږ وتښتو. اوس لږې ورځې پس دغه ورځ راشي او د عربي نجیب ته وایي چې ته د ګډو خیال ساته موږ به 2 ورځې پس راځو. د دې د تللو نه پس نجیب د ټولو نه مخکې ولامبي ولې چې دې د څو میاشتو نه نه ولامبلي. د دې نه پس هغه کپړې واغوندي په کومو کپړو کې چې دلته راغلی. خو د دې پینټ ډیر سس شوی. د دې وجې نه پکې رسۍ وارتی. د دې نه پس ګډو له واښه ورکي او ورته وایي چې زه د دې ځای نه روان یم دوباره به کله هم نه راځم. په دې کې حکیم او ابراهیم هم راشي. د دې نه پس دی درې واړه د دې ځای نه وځي. د سفر په ټیم کې په دی باندې شپه ولګي. دی درې واړه ډیر زیات ستړي شوي. په لاره کې دی ویني چې یوه قافله آرام کوي. ابراهیم د دې خواته د اوبو دپاره ورشي خو په دې کې یو سړی په دی باندې ډزې شروع کړي نو دی د دې ځای نه وتښتي. د دې نه پس چې کله سهار شي نجیب او حکیم ډیر زیات تږي شوي. حکیم د ابراهیم نه تپوس کوي چې لاره کم ده دلته خو هر طرف ته شړه ده او شګې شګې دي. نو ابراهیم ورته وایي چې موږ لاره غلطه کړې ده او په غلطه لاره روان یو. لږ وخت پس چې حکیم ویني چې یو وخ اوبه څکي نو دا لکه د لیونو دغه طرف ته منډه شروع کړي. ابراهیم ورته وایي چې دلته اوبه نشته دا صرف ستا وهم دی. خو چې دا نږدې ورشي او وګوري نو دلته یو مړ شوی وخ پروت دی. دی درې واړه خپل سفر جاري وساتي او لږ وخت پس دی درې واړه په یو ځای کې مانځه ته ودرېږي. په دې کې زهریله ماران د شګو نه راوځي. نو ابراهیم حکیم بچ کی خو د نجیب خپه ماتی. د دې وجې نه دا تیز نشي تښتېدی. نو ابراهیم ورته وایي چې خوځه مه غلی ودرېږه. نو ماران د نجیب د خپو د پاسه تیر شي. دی دواړه رونه ډېر زیات ستړي شوي. د نجیب په خپو باندې پوناقې راختي. دا نور مزل نشي کولی. نو ابراهیم خپل واسکټ وباسي او د دې خپې پې وتړي. د لږ مزل نه پس دی دواړه رونه دوباره راولویږي. په اصل کې دی دواړه ډېر زیات تږي شوي. ابراهیم ورله حوصله ورکوي. حکیم ډېر زیات ستړی شوی. د دې وجې نه ابراهیم په شا کې خو لږ وخت پس نجیب هم راولویږي. دواړه رونه بېهوشه یي. د دې وجې نه ابراهیم په دی باندې خپله خوله وڅکي. د دې نه پس دی درې واړه په مزه مزه مخې ته روان شي. لږ وخت پس د حکیم په دماغو کې پرخ راشي. دې ته مخې ته ښار ښکاري. نو دا دغه طرف ته منډه شروع کړي او چغې وایي چې موږ راورسېدو. دا د لوږې د وجې نه شګې خوړل شروع کړي. په اصل کې د لوږې او د تندې او د ډېرې ګرمۍ د وجې نه د دې دماغي حالت خراب شوي. نجیب یې راپاسی خو دا نجیب له هم دیکه ورکړي او د دې ځای نه تښتي. خو دا راولویږي او د دې د خولې نه وینه روانه شي. نجیب د خپل ورور د بچ کولو کوشش کوي خو د حکیم ساګانې ودرېږي. په دې وخت کې یو تیز توپان هم راشي. ابراهیم نجیب د دې ځای نه د ایستلې کوشش کوي خو دیو په توپان کې راګیر شي. لږ وخت پس چې توپان غلی شي نو ابراهیم او نجیب اوس هم ژوندي. نجیب راپاسي او خپل ورور له آواز ورکړي. د دې جسم په شګو کې پټ شوی. ابراهیم نجیب ته وایي که چېرته موږ ژوند غواړو نو موږ له مخکې تګ پکار دی. دی دواړه په مزه مزه روان شي. دی دواړه ډېر مزل وکړي. په دې کې دی اوبه او بوټي ویني. دی دواړه لکه د لیونو دې طرف ته منډه وهي خو ابراهیم نجیب د اوبو د څکلې نه ایسار کړي ولې چې دا اوبه زهریله هم کیدی شي. ابراهیم کپړه لمده کړي او په نجیب اوبه وڅکي او په خپله هم دغه اوبه وڅکي. دلته دا یو خالي بوتل ویني نو په دې باندې شپېلۍ ووایي. لږ وخت پس دې ته په اسمان کې مرغان هم ښکاره شي. د دې وجې نه ابراهیم اندازه ولګوي چې آبادي کوم طرف ته ده. دی دواړه یو طرف ته روان شي. د سفر په ټیم کې چې کله په
په دیو باندې شپه لګي. د نجیب حالت هم ډیر زیات خراب شوي. د شپې د پاره په دیزي باندې وده شي. په سبا چې کله د نجیب سترګې کولاو شي نو دا وګوري چې ابراهیم دلته نشته، خو ابراهیم دې ته د اوبو بوتل پریښی. اوس په دې خالي شړه کې نجیب یوازې روان شي. د لوږې او د تندې نه دا بېحاله شي. د دې خپه هم ډیر زیات درد کوي. دا د اوبو بوتل راواخلي اوبه وڅکي، خو دلته دا د گاډو आवाज واوري. دا دغه طرف ته منډه شروع کی نو چې دا ګوري نو دا هایوې ته را رسېدلی. د ډیر وخته پورې د گاډي د ودرولو کوشش کوي، خو یو گاډی ورته هم نه ودرېږي. دغه شانته کې په دې باندې ماښام شي، خو څوک هم دې ته نه ودرېږي. په سهار له باندې نجیب په سړک رواني نو په دې ټیم کې یو گاډی ودرېږي. په دې ګاډي کې یو عربی دای په ګاډي کې کینی او اوبه ورله هم ورکي. د دې نه پس دی ښار ته راورسي. دا شیخ نجیب د انډین هوټل مخې ته پرېږدي. په اصل کې د دې هوټل مالک ډیر زیات ښه وي. دا د ورک شوي خلکو مدد کوي. دا نجیب ولمبي او د دې ویښته هم کټ کړي. د نجیب حالت ډیر زیات خرابي. د دې وجې نه دا ډاکټر راوغواړي او د دې علاج شروع کړي. نجیب پوره شپه آرام وکړي نو دې ته لږه ګزاره وشي. د هوټل مالک نجیب ته وایي چې ستا راکړی شوي پتې په وجه ستا د خاندان سره رابطه شوې ده. د دې نه پس دا نجیب لپون ورکړي چې د خپل کور والا څخه خبرې وکړي. نجیب د خپل کور والا څخه خبرې وکړي او ډیر زیات وجاړي. د دې نه پس نجیب یو پولیس سټیشن ته بوزي د دې دپاره چې دا انډیا ته ولېږلی شي. د دې سره کاغذات نه وي. د دې وجې نه پې 3 میاشتې جیل وخیږي. دا چې په جیل کې یي په دې کې جیل ته عربین راشي. دی هغه خلک ګوري کوم چې د خپلې کمپنۍ یا د دې عربینو نه راتښتېدلي دي. ډیر خلک خپل غلامان وپېژني او د دې ځینې بوزي. دلته نجیب ته هغه سړی ښکاره شي کوم چې تی غلام جوړ کلی او بوستلی یي. دا د نجیب خواله راشي او ودرېږي او د دې په سر لاس کېږدي او ورته وایي چې ته زما نه راتښتېدلی خو چېرته ته ما راغوښتلی وې نو ته به ما واپس هغه شړې ته بوستلی وې او تا ته به ما سبق خوستلی وې. دا ووایي او د دې ځینه روان شي. نجیب ډیر زیات ویریږي. د دې خواته یو کس ولاړې دې ته وایي چې ته دې شیخ نه وې راغوښتې. د دې وجې نه هغه لاړې. ته په بدل ویزه راغلی وي. د دې وجې نه ته د دې په جال کې ګیر شوې، خو اوس ته واپس خپل کور ته تلی شي. خو چېرته ته دې راغوښتی وې نو ته به یې واپس بوستلی وې. نجیب دلته کیني او ډیر زیات وجاړي. په بل سین کې موږ وینو چې نجیب د جاز طرف ته رواني نو دا وایي چې څوک بار ملک ته لاړ شي نو د خپل کور خلکو دپاره تحفې راوړي او زما څه زما د خاندان دپاره صرف زما باقي ژوند پاتې دی. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.